د یو وخت خبره ده په یو کلي کې د بیټو په نوم یو کس خپلې ښځې چامو او مور سره اوسېدلو. دی په دې کلي کې په ژمي کې د ممپلیو ریړه لګوله. د ده دا کاروبار ډیر ښه چلیدلو. خو بل طرف ته په دې کلي کې د میټا په نوم یو کس خپلې ښځې او خپلې خواښې سره اوسېدو. دوی به چې کله هم د نه څه د کور خرچه غوښتله نو ده به دوکاندار نه دکه خرچه په قرض باندې راوړله، او بیا به چې کله دوکاندار دنه د قرض پیسې غوښتې نو ده به ورته وویل ای وروره در به کوم ستا د قرض پیسې، قرضدار چا وژلي دي. دا ووایي میټا دلته نه لاړ شي او بیا د بیټو ریړې ته راشي. بیټو تا دا ډېر ښه کاروبار شروع کړی د ممپلی وله. په ژمي کې چې ممپلي خورې نو ډېر ښه خوند کوي، او که نه میټا وروره ممپلیو نه بغیر ژمی نیمګړی وي. ښه بیټو یو پاو ممپلي راکه. بیټو دته ممپلي ورکي او بیا میټا دلته نه روان شي. میټا وروره پیسې خو راکه که نه، غټ خېټې زما په کته کې ولیکه بیا به یې درکم. بیا دې نه وروسته میټا دلته نه لاړ شي. د کلي دوکانداران میټا نه په دې ډېر تنګ وو چې ده به په قرض باندې سامانونه غستل او بیا به یې پیسې نه ورکولې. یو ورځ یې میټا په کور کې ناست وي چې خواښې ورته د کار نه کولو پیغور ورکي، او میټا له ډېره زیاته غوسه ورشي په دې خبرې باندې. میټا د یو ځنګل طرف ته روان شي چې وګوري. په دې ځنګل کې یو کس ناست و چې کوم ځان سره یو طوطي هم ایښودی و. داسې معلومیږي چې دا په دې طوطي باندې د خلکو پالونه ګوري. زه هم یو پال پې ګورم. میټا دې ته نږدې راشي. رورجانه زما یو پال وګوره. سمه ده، د دې به 500 روپۍ ورکوي. ښه در به کوم، اول خو زما پال وګوره دې طوطي باندې. بیا دا کس طوطي ته ووایي نو طوطي یو کارډ اوچت کړي چې کله دکه کس دکه کارډ وویني نو په دې کې هیڅ نه وي لیکلي، دکه خالي وي. روجانه ستا په دې کارډ کې هیڅ هم نه دي لیکل شوي، دا بالکل خالي ده. په دې خبره میټا ته ډېره زیاته غوسه ورشي. ښه نو ته ځان سره خالي کارډونه کېږدې او د خلکو پیسې لوټ کوې. ته یو بېایمانه کس یې، تا له یو پیسه هم نه درکوم. ګوره لکه تا د پال نه وویل چې ما ته پال وباسه، ما ستا پال وکتلو. دا چې خالي ده نو په دې کې زما څه قصور نشته. ماله پیسې راکه که نه په جادو به دې دلته کې غیب کړم. میټا په دې خبره پورې وخاندي. زه چې څه کوې نه هغه وکړه، ته یو فراډي یې، جادوګر نه یې. په دې خبره باندې دا کس ډېر زیات غوسه شي. دا ځان سره څه منتر ووایي او بیا میټا دلته کې غیب شي. میټا چې کله وګوري نو اخوا دیخوا نو دا په یو غر کې بند شوی وي او ډېر زیات پریشان وي. خدایه پاکه زه دلته څنګه راغلم؟ زه خو په ځنګل کې وم. د دې دا مطلب چې دا په رښتیا او جادوګر و. اوس به زه کور ته څنګه ځم؟ میټا لږ وړاندې روان شي خو دته هیڅ قسمه لاره په نظر نه راځي. میټا ډېر په چغو چغو اوازونه وکړي خو د ده اواز هیڅ چاته نه رسېدلو، نو ډېر زیات خفه وي. خو بل طرف ته په دې کلي کې نصیبه کینچي ډېره زیاته پریشانه وي چې میټا ولې کور ته رانغلو. مرجانې وګوره میټا اوس پرې کور ته رانغلو، تا ته څه ضرورت و چې دې له د کار نه کولو پیغور ورکولو؟ ما ورته پیغور نه و ورکړی، رښتیا مې ورته ویلي وو. خفه کېږم هغه راځي مخامه پورې. مرجانې ما ته داسې ښکاري چې هغه د راتلو وله نه ده. زه ورځم د چامو کور ته، بیټو ته وایم چې وګوره چېرته کې ده زما میټا. بیا نصیبه کور نه بار ته روانه شي او د چامو کور ته راشي. بیټو میټا سهار کور نه وتی و، تر اوسه کور ته رانغلو، زمونږه مدد وکړه. نصیبې خورجانې ته بالکل فکر مه کوه، زه ورځم چېرته به یې ولټوم. بیا بیټو کور نه وځي د میټا په لټون پسې. دا په هر ځای کې د میټا تلاش وکړي خو دته څه په نظر را نشي. بل طرف ته میټا دلته کې ډېر زیات خفګان کې ناست وي چې اخر به څه کوم. خو دا اخر لږ شانتې محنت وکړي، دلته نه پاسي او بیا وړاندې روان شي. چې دی لږ وړاندې لاړ شي چې وګوري دته څه په نظر راشي ځل کېدونکې. چې میټا دته ور ورسېږي نو دلته ډېره زیاته سونا پراته وي او دا ډېر زیات خوشحال شي. واه قدرته ستا د خزانو نه قربان شم. میټا اوس خو ستا ربیخه شوه. زه به دا خزانه ځان سره یوسم. داسې به زه مالداره هم شم او د خواښې پې غرونو نه به هم بچ شم. بیا میټا دکه خزانه اوچته کړي او دلته نه روان شي. په تلو تلو کې دته څه لاره معلومه نه شي. دا ډېر زیات ستړی شي. اخر د دې ستړوالي د وجې نه دلته کې لړی شي او دا بېهوشه شي. بل طرف ته د کلي خلک د میټا په ورکېدو باندې ډېر زیات خوشحاله وي او دوی دا وایي چې زمونږ ځانونه تخلاص شو، همیشه به یې موږ نه قرض غوښتلو.
خو خیر په دې وخت کې د کلي نور خلک هم په غیبېدو شي، خلک ډیر زیات پریشانه شي او دا خلک راشي د بیټو کور ته. بیټو ته ووایي چې اخر څه به کیږي. بیټو داسې ښکاري چې زمونږ په کلي باندې نظر ولګېدو چې داسې د کلي خلک ورکیږي، اخر به څه کوو، د دې څه بندوبست پکار ده. روجانه ستا خبره صحیح ده، مونږ ته څه کول پکار دي، داسې نه وي چې مونږ ټول د کلي وله غیب شو. همون به داسې څه کوو چې دا مسله حل شي. روجانه پوهېږم خو زه هم نه چې دا څه روان دي او دا مسله څنګه حل کو، خو مونږ تاسو ټول به په شریکه باندې دا مسله حل کوو او دا مدد به کوو چې کم خلک غیب شوي دي چې هغه واپس را پیدا کوو. خو بل طرف ته چې کله د میټا سترګې وغړېږي چې دی وویني د کلي ډیر خلک د سره ولاړ وي، نو میټا ډیر زیات خوشحال شي. ای د کلي خلکو ستاسو ډیره مننه چې زما بچ کېدو دپاره راغلی. میټا مونږ ستا په لټون پسې نه یو راغلی، بلکې مونږ خپله په جادو کې دلته ګیر شوي یو. ای روجانه ما سره داسې ګپ مه لګوه، په ما باندې ستا قرض ده ځکه راباندې داسې نخرې کوي. میټا مونږ دروغ نه وایو، مونږ ټول دلته په جادو باندې ګیر شوي یو. روجانه ته دې ته ولې خپلې صفایانې ورکوي؟ مونږ به دا پرېږدو، دلته نه د وتلو کوشش کوو. او ستا خبره صحیح ده، مونږ هسې هم د ده قرض نه ډېر زیات تنګ راغلي وو، دی به دلته پرېږدو او مونږ به ترې لاړ شو. نه ما دلته یوازې مه پرېږدئ، زه تاسو سره واده کوم چې کله واپس لاړ شو ستاسو پیسې به درکوم. د کلي والا ته چې کله میټا ډېر زیات محنت زاري وکړلې، نو دې نه وروسته دې خلکو په دې صلاح وکړه چې خیر دی به هم ځان سره بوځو. دی ټول روان شي دلته نه په لاره لټون باندې. خو بل طرف ته بیټو په دې ځنګل کې میټا پسې سر وي چې میټا او نور خلک به چرته وي، خو چې کله وګوري نو دلته دکه کس دته په نظر راشي چې کم سره توتی هم وي او یو کس هم دلته ورسره ولاړ وي په خبرو باندې. دا کس چې د توتی هم ورسره ده اخر دلته څه کوي؟ ما ته د دې کتل پکار دی، ما ته خو دې کې خامخا څه نه څه ښکاري. زه زما توتی یو کارډ اوچت کا. دې نه وروسته توتی یو کارډ اوچت کی او دکه کارډ هم خالي وځي. په دې باندې دا کس ډېر زیات غوسه شي، دته پیسې نه ورکوي او دې نه وروسته دغه جادوګر جادو وکړي او دا کس دلته کې غیب کی. وا زما توتی وګوره څنګه ستا په مدد باندې دغه خلک لوټ کوم او پیسې مې ډېرې وګټلې، دغه شانتې دی غیب کوم هم او چاته پته هم نه لګیږي. بیټو چوپ چاپ دکه هر څه ویني. ها نو دا خبره ده، هغه دا کس ته پته نشته چې دا د کلي خلک کم ځای ته غیب کوي. بیټو بیا دې کس ته راشي. زه په هر څه باندې پوه شوم، ما ته پته ولګېدله چې ته په کومه چلاکۍ سره او په جادو سره زموږ د کلي خلک غیب کوي. 10 منټه وخته در سره دی ټول آزاد کا، کني بیا دې خیر نشته. تا په ما باندې هیڅ نشي کولی، زه تا هم اوس په دې جادو باندې غیب کوم. بیا دا کس چې څنګه جادو کوي نو په دې وخت کې بیټو زر دکه توتی راونسي. زه شابه اوس جادو وکه، ما ته پته ده چې ستا ټول جادو په دې توتی کې ده. زه اوس دې نه سر وباسم، دا هر څه درته ټس نس کوم. دې سره بیټو بیا د دې توتی گردن مات کی او دلته کې एकदम لوګی جوړ شي او دې سره چې وګوري د کلي خلک هم دلته کې حاضر شي او دوی ډیر زیات خوشحال وي. بیټو ستا ډیره مننه، ستا په وجه باندې مونږ ټول آزاد شولو. اوس دې نه وروسته به دغه کس مونږ د پولیسو په حوالې کوو چې تر څو دې ته هم سزا میلاو شي. بیا دوی دغه کس د پولیسو په حوالې کی او میټا دې نه وروسته د سړي بچی جوړ شي او د ټولو د قرض پیسې واپس کی او بیا دې بیټو سره د ممپلي ریړه ولګوي. د دوانو کاروبار ښه چلیږي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.